د زمري 28مه په هیواد کې د سرښندونکو اتلانو له لوري د انګریزي ښکېلاک په منډو کولو ورځ پوره 115 کاله وړاندې په همدې ورځ افغانستان د انګریزي اشغال کرغېړنه لمن ورټوله کړه چې د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي یې له پلرونو ورته د خپلو غازیانو پاته کیسې له ځانه سره لري. د موږ پلار تقریبا د 100 کلو په عمر باندې د دنیا نه رخصت واخیسته. دغه نه چې کومې قصې ما اورېدلې دي مقابل د انګریزانو کې تر دې پورې چې ورویانه په وردګو کې غازي محمد جان خان شو دغه د خانه هغه په نامه د کرنل یا د بل داسې نومونه لکه دا اوس چې د مجاهدینو ګروپونه و پلانی قمندان صاحب پلانی قمندان صاحب همدغسې مشران مخکې شوه او خلک ورپسې شو. غونه سن نه ده او دا ډېر وړاندې تاریخ دی چې خو موږ د پلرو له نه هغه وکړ. دلته هم همدغسې چې وروره چې خلک ورته جګ شوی چې د موږ د وردګو د مشر غازي محمد جان خان ویل چې هغه هم دی چې وروره چې همدغه ملا یې وتړله او نوم یې ګټلی دی د ازادۍ هغه خوا چې اوس هم موږ د هغه په هغه باندې ویاړ لرو چې نه یادېږي خو دا پلرو به ویل چې همدغسې حال به ولکه دا دوه لویه قدرتو چې په افغانستان کې تېر کړه که نه خو هغه و چې خلکو پاڅون و او انګریزان یې داسې په تورخم واړوله. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دې ولایت د غازیانو تاریخ ته لنډه کتنه کړې چې له یادې برخې د غازي محمد جان خان وردګ نه هېرېدونکی تاریخ را په زړه کوي. افغانان ښې ورځې لري، تاریخي ورځې لري. انګریزان ته سخت شکستونه ورکړي دي. یو وخت چې په افغانستان باندې انګریزانو یرغل وکولی تقریبا ټول ملک یې لاندې کړلو. په دې وخت په مختلفو ولایتو کې لوی جهادي جګړې وشوې. د انګریزانو مقابل کې لوی لښکرې تیارې شولې. د هغه له جملې څخه د غزني ولایت غازي ملا مشک عالم، د میدان وردګو ولایت جغتو ولسوالي غازي محمد جان خان وردګ دغه هغه اتلان ورو چې دغه ساحې ټولې له انګریزانو څخه ازادې کړې. په سلګونه انګریزان یې ووژل. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي وایي تیر تاریخ د خپلو نیکونو مبارزه او ایماني قوت هغه څه و چې انګریزي اشغالګرو له دې ځایه په ټیټو سترګو د تېښتې قدم اوچت کړ. د دې ترڅنګ د امریکایي لښکرو ماته هم د تیر تاریخ څخه زده کړه او د خپلو پلرونو په قدم باندې قدم ایښودل بولي.